جابر رضی الله عنه کور ده کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه خندق ویسته صحابه ورسره ول او د بخاري شریف د کتاب الجهاد او د کتاب المغازی حدیث ده. نو بیا جابر رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ولید وږی ورته ښکاره شو، خپلې کور والا ته راغی، بیا یې هغه ډوډۍ تیاره کړله او صحابه یې بیا راوغوښتل. نو دا د جابر رضی الله عنه کور ده چې اوس جومات پې باندې جوړ شوی ده. نو دا خو مجلس هغه ته نږدې ده، د غزوة الاحزاب د جبل سلع ته نږدې ده. جبل سلع د کورونو شاته د جبل سلع ده، او د هغې خوا د خندق ده. نو دا هغه د جابر رضی الله عنه کور ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یې ورته رامیلمه کړ او 4 کیلو وربشې چې میده کړلې یو یې سیرلی وړکی لاله. نو ډېر زیات زر کسان معجزه وه، تقریبا ټولو صحابو ته ورسېد. نو دغه د جابر رضی الله عنه کور دی چې جومات کې یو څو کسان راول، هغه غږ وکړ پیغمبر علیه السلام چې ټول راځئ، حیا ټول جابر سي